حیا څه ته وایي، د حیا معنا څه ده. حیا دې ته ویل کېږي چې د انسان په مزاج کې یو صفت چې د هغې په خاطر باندې چې نامناسبه کار مخته راسي، د هغه نامناسبه کار د کولو سبب دغه صفت د طریقاوټ او معنی جوړېږي. د انسان په مزاج کې الله تعالی یو داسې خصلت، یو داسې خوی پیدا کړي چې کله د ده مخته یو نامناسب عمل راس، د ده نفس دا غواړي چې زه دا وکم، د ده زړه دا غواړي چې زه دا وکم، د ده شوق و شهوت دا غواړي چې زه دا وکم، لیکن هغه صفت د ده مخته معنی وي، هغه صفت د ده مخته رکاوټي، هغه صفت دی و دې عمل کولو ته نور پرېږدي. دغه صفت په انسان کې دې ته حیا ویل کېږي. او دا هغه بهترین صفت دی چې د انسان په زندگی کې راسي. انسان د دې په خاطر د ډېرو لویو ګناهونو څخه ځان محفوظه کولی شي. دا هغه صفت دی چې د انسان په زندگی کې راسي. انسان د دې په خاطر د ډېرو غټو بې حیاییو څخه ځان خلاصولی شي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د ایمان په شعبو کې اهمه شعبه بللې ده. او ما درته ویل 1400 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام د دې امت په هکله دا پیشنګویي کړې ده که په کم قوم کې حیا پاته وله، د هغې قوم ټوله زندگی به د فلاح او د کامیابۍ زندگی روانه وي. او په کم قوم کې که حیا ولاړه او د حیا زیور ختم سو، بیا به هغه قوم ته د تباهۍ او د بربادۍ څه سوا بل څه په لاس نه ورسي. هسې خو حیا د انسان صفت دی. په انسان کې بیا د ټولو څه زیات د زنانې صفت دی، ځکه د حیا هغه د ختمېدلو ابتدا چې کول کېږي هغې د زنانې سره شروع کېږي. لیکن لکه څنګه چې زنانه د حیادارۍ په صفت باندې مکلفه ده چې په خپله زندگی کې به د حیا خیال ساتي، دغه رقم نارینه تم دا حکم دی چې نارینه به هم د حیا خیال ساتي. دی امت کې حضرت عثمان رضی الله عنه تیر سو داغي بالکل لقب دا او چې کامل الحیاء والایمان، چې بای کې حیا په ډیره کامله طریقه وا، ځکه بای کې ایمان هم په ډیره کامله طریقه باندې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حجره مبارکه کې ناست دی او د ګرمۍ زمانہ ده، او په ګرمۍ په زمانہ کې عام طور د ډیر لباس سره سړی تنګیږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لنګ مبارک در دې زنګنو پورې راټول دی او دا زنګون په عورت کې داخل دی، او چې د چا زنګون خلاص سلو او دې زنګون ته سړی ګوري، دې کتونکي باندې هم د الله تعالی لعنت راځي، دې زنګانو ښکاره کوونکي باندې هم د الله لعنت راځي. هغه که په حالت د بازی کې، که په حالت د فوټبال کې، او که په حالت د کور کې، که په بل زندگی کې، زنګون در نامو پورې دا د نارینه عورت بلل کېږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لنګ مبارک دومره راټول دی چې زنګون خو کې پټ دی، لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټونډۍ مبارک ښکاره دي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکیه ولیده او عام طور داسې د آزاد طبیعت په شکل باندې ناست دی، لکه سړی چې په خپل کور کې د خپلو بچانو سره عام طور آزاد ناست دی. نو دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حجرې دروازه وټکېدله او یو څوک اجازت غواړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خادم ته وایي څوک دی؟ هغه ورته حضرت ابوبکر اجازت غواړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته راپرېږدي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې راغلی سلام یې وکړ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، د سلام و کلام څخه وروسته د پیغمبر علیه السلام مجلس کې ناست دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې خپل ناست او په دې خپل هیئت او شکل کې یو ذره بدلون نه راوستی، په هغه شکل ناست. د دې څخه وروسته دویم نمبر باندې بیا دروازه وټکېدله، څوک اجازت غواړي چې معلومات اوسه څوک دی؟ حضرت عمر رضی الله عنه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته هم د راتللو اجازت ورکړي چې کله هغه حجرې ته راننوتی، پیغمبر علیه السلام چې په کوم هیئت ناست دی په هغه شکل ناست دی، سلام وسو کلام وسو مجلس روان دی. دریم نمبر چې دروازه وټکېدله څوک اجازت غواړي؟ حضرت عثمان رضی الله عنه. پیغمبر علیه السلام تیار ودرېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راپورته خپل لنګ یې کښته کړې، ټونډۍ مبارک یې پټې کړې او ډېر په احتیاط باندې کښېناستی. باره ورته یې اوس اجازت وله ورکړي. حضرت عثمان رضی الله عنه راغلی. حضرت عایشه مبارکه دا ټول منظر ویني چې د حضرت ابوبکر پر راتللو باندې پیغمبر علیه السلام په خپل ناسته کې بدلون نه راوستی. د حضرت عمر رضی الله عنه پر راتللو باندې پیغمبر علیه السلام په خپل ناسته کې بدلون نه راوستی.
لیکن چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه راتله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه په خپل ناس ته کې بدلون راوسته د هغه سورسته اجازه ورکړه. حضرت عائشه مبارکه د پیغمبر علیه السلام سره د مجلس ته ختمېدو سورسته پښتنه کوي ورته د الله رسول د ابوبکر په باره کې د څه فکر، د عمر په باره کې د څه تغییر په ناس ته کې نه راوسته، د عثمان په باره کې ولي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته عائشه عثمان ته الله د حیا صفت ورکړی دی چې د هغې د حیا په خاطر د هغې فرشتي لا حیا کوي. نو چې کله راسې زه په دا شکل باندې ناست یم په هغې کې دومره زیاته حیا ده چې زما د دې ناستې په شکل باندې هغې ته تکلیف ورکول کېږي. نو په دې وجه باندې ما خپله زندګي په احتیاط کې خپله ناسته په احتیاط کې کله د هغې څه وروسته مې راپرېښ